په لغمان کې د ای پی ډي موسسې مسؤلینو خپل لاسته راوړنې د یوې لویې غونډې په جریان کې د ولسونو سره شریکې کړې. په یاده ناسته کې چې نن پنجشنبه د غبرګولي پر 23مه نیټه له غرمې وړاندې ترسره شوه، پکې د ښځو چارو رئیسه نسیمه شفیق سادات د یو شمېر ادارو مسؤلینو، قومي مشرانو، مدني فعالانو، ځوانانو او میرمنو ګډون کړی و. لومړی د ای پی ډي موسسې مسؤلې سپوږمۍ بابکرخیل د خپلې موسسې په اړه معلومات د چمتو شوي پریزنټیشن له لارې د غونډې له ګډونوالو سره شریک کړل. هغې وویل د یوې نظر پوښتنې یعنې بارومتر د پایلو په کارونې سره د ښځو د ولایتي شبکې پر مټ یې د دې ولایت مشکلات او ستونزې راټولې کړي چې نن به یې د ولسونو سره شریکې کړي. بابکرخیل د ښځو چارو د رئیسې څخه مننه وکړه چې د معلوماتو په راټولولو کې ورسره مرسته ترسره کړې وه. یا د موسسې د خپلو ناستو، مرکو او لاسته راوړنو په اړه یو تصویري ویډیو هم د غونډې له ګډونوالو سره شریکه کړه. په ورته مهال د غونډې ګډونوالو هم د یادې موسسې کړنې، لاسته راوړنې او فعالیتونه مثبت یاد کړل. د غونډې په وروستۍ برخه کې د ښځو چارو رئیسې نسیمه شفیق سادات د ولایت مقام ویان اسدالله دولزي، عدلیې نماینده، مدني فعالانو نماینده او قومي استازي په خپل وار سره د غونډې د ګډونوالو پوښتنو ته ځواب وویلې.